سبا ورځ چې د فبرورۍ له 24مې نیټې سره برابره ده د خوست ولایت په ټولو سیمو کې د پولیو یا ګوزڼ ضد واکسین ورکړې 3 ورځنی کمپاین پیل شي. د مسؤلینو په خبره چې دغه کمپاین په جریان کې به نږدې 350,000 د 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزڼ ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. دوی له ټولو خوست میشتو غوښتنه کوي چې په دغه 3 ورځني کمپاین کې خپل ماشومان واکسین کړي. تر اوسه پورې دا پروګرام په ډېر ښه لیول باندې روان ده او د ښه والي نتیجه یې دغه ده چې موږ په خوست کې په څو کلو کې کوم مثبت سلاید نه لرو چې د پولیو پیښه پکې راغلې وي. تقریبا 3,15,000 خواوشا کې ماشومان ته پولیو تطبیقي، نو انشاءالله زموږ کارمندان او خصوصا ساتمه په دې کې په پوره اخلاص سره هلې ځلې کوي. پولیو یا ګوزڼ چې یوه نه علاجه ناروغي د ماشومان د تل لپاره پلچ کوي. دیني عالمان هم له والدینو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي واکسین کړي. د دوی په خبره چې اسلام جواز ورکړی څو د ناروغۍ وړاندې ځان ساتنې ته پام وشي. او دا اصل کې د اسلام له نظره باید دومره ووایو چې دا ځان ساتل وقایه ورته وایي او وقایه ځان ساتل دي. دغه امراض نه تر اوسه پورې خو پېښ شوي نه دي، خو دا چې په آینده کې دغه مرضونه پېښ نه شي او د دې دپاره چې زموږ ماشومان او زموږ وړ نسل د دغه مرضونو نه بچ شوی وي، نو د اسلام نظره وقایه ورته ویلی کېږي. نو وقایه په اسلام کې بالکل جواز لري. د پولیو یا ګوزڼ ضد د واکسینو دغه 3 ورځنی کمپاین داسې مهال پیل کیږي چې تازه د بادغیس ولایت عامه روغتیا ریاست دغه ولایت په بلمرغاب ولسوالۍ کې د پولیو یوې مثبتې پیښې خبر ورکړ او په افغانستان کې د 2015 میلادي کال پولیو یا ګوزڼ لومړی مثبته پیښه ثبت شوه.